ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. روغتیا وزارت وایي چې چین له افغانستان سره د 400,000 ډوز واکسین مرستې ژمنه کړې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تېره ورځ د روغتیا وزارت له سرپرست وحید مجرو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد به یې ډېر ژر له افغانستان سره د کورونا ضد واکسینو مرسته وکړي. د لا ټوربیون په نامه فرانسوي ورځپاڼې ویلي چې په دې وروستیو کې د امریکا او سعودي اړیکې په تر ټولو بد متزلزل حالت کې دي. د یادې ورځپاڼې په باور جو بایډن ښایي له ایران سره د اټومي تړون او نورو اسیایي هیوادونو په اړه د پریکړې وروسته لومړی له سعودي سره پر اړیکو غور وکړي. طالبان وایي امریکا سره هوکړې ته ژمن یو، خو د افغانستان امنیت شورا یې اغېزمن نه ګڼي. د طالبان سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي چې له امریکا سره د لاسلیک کړیو هوکړې تر ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. ملا برادر د هوکړې له بل اړخه امریکا هم غوښتي چې د هوکړې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد یې غواړي له هند سره شته ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی له هند سره د کشمیر په مسله کې هم خبرو اترو ته لیوالتیا لري، خو ټینګار یې کړی چې په کشمیر کې باید پر روان بشري وضعیت سترګې پټې نشي.